سلام هیله ده چې ښایسته ګران ماشومانو زه تاسو ته بله ویډیو وړاندې کومه لوبو باره کې. دې نه مخکې چې زه تاسو ته د تلیفون تاوانونه ووایم، اوس ډېر ماشومان د لوبو په ځای موبایل تلیفون ګوري. تلیفون تاوانونه اول تاوان یې چې سترګې خرابوي، سترګې رقم شوا دا سترګې ورته خرابوي. دویم تاوان دا چې تلیفون چې ماشوم ګوري نو زړه نه کېږي چې د ماشومان سره لوبې وکړي، رکانې وکړي، لوبې ته زړه نه کېږي، تنهایي او موبایل ګوري. دریم تاوان دا ډېر خطرناک دی او ډېر مهم دی ځکه چې دا تلیفون کې خو هر شی د یوټیوب هر شی دا چې نو ذهن باندې فشار راځي نو دا نور درسونه سم نشي یادولی. دا د تلیفون تاوانونه. اوس تاسو ته زه د لوبو ګټې وایم چې دا موږ چې دا منډې کوو، پټ پټونه کوو، ګیرکانې کوو، چیندرو کوو که نه، دا چې موږ کوو نو زموږ دا هډوکي دا موږ غټېږو، دا هډوکي چې منډې وهو دا موږ غټېږو. بله ګټه دا ده چې موږ دا لوبې کوو که نه نو خوشحاله یو سره خوشحاله یاستو. او بل دا چې که نه اوس زه چې مې خور سره لوبې کوم یا د نورو ملګري که هغه ما نه وړي نو زه هغې ته وایم چې هغې ته اول نوبت ورکوم. اوس چیندرو کې چیندرو اوس که نه نوبت کاندی اول رڼا ته خور ته مې نوبت ورکوم، بیا مې نور ملګر ته بیا زه. او بل دا چې دا موږ چې که نه دا موږ اجتماعي غټېږو، دا لوبې چې کوم موږ اجتماعي غټېږو، اجتماعي خوی به راکړي، اجتماعي کې غټېږو. نو تاسو ته دا وایم چې تلیفون مه ګورئ، لوبې کوئ. د په امان. لایک، شیر، سبسکرایب.